السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې د چڼو یا چولو نه یو چاټ جوړو. دا تقریبا هر کور کې جوړیږي. نو موږ به هم نن ستاسو سره خپله ریسیپي شیر کړو. چولې موږ ښه پاکې کړې او هغې نه پس ته موږ اوبو کې بیا دا کېښولې، تقریبا پوره ورځ اوبو کې وې. نو بیا ماښام ټایم کې موږ دې له جوش ورکړو. نو زموږ چڼه دومره نرمه شوې ده، تاسو ته کتی شي هیله پرس کولو سره دا دغه شي، او بغیر سوډې نه دا موږ جوش ورکړی دی. نو او بیا هم یو دانه ده. نو دا هغه شان پکار دی چې چولو کوالټي داسې وي. او دې نه علاوه موږ دې کې مالګه هم اچولې ده، ځکه چې مالګه دننه پورې دې کې لاړه شي نو بیا چاټ زیات ښه جوړیږي. نو چولو نه علاوه چې کوم چیزونه موږ استعمالوو هغه به هم تاسو ته وښیو. 2 الوګان موږ استعمال کړي دي، دې کې ورکوټي الوګان، دې له هم موږ چولو سره جوش ورکړی او نو اوس دې نه موږ سکین لرې کړو او دا موږ کټ کړل. یو میډیم سایز پیاز موږ ورکوټې کټ کړو، دا پکې اچو. یو ټماټر، شنه دنیا او ورسره شنه مرچکي کټ کړي، املی پلپ، چاټ مساله، نیمبو رس، مالګه او سره مرچ پاوډر. نو چاټ مختلف علاقو کې مختلف طریقو سره جوړیږي. نن چې موږ تاسو ته کومه دا ریسیپي ښایو دا د پنجاب ریسیپي ده. نو بیا راځئ چې موږ چاټ جوړول شروع کړو. چاټ مساله به موږ چولو کې واچو، ورسره به املی پلپ چې کوم دی دا به واچو، کټ کړي ټماټر او پیاز چې کوم دی دا ستاسو خوښه ده. که تاسو یو چمچ تیل په فرای پین کې واچوئ نو دا لږ سات دپاره سوتې کولی شئ. نو هغې سره چې پیاز کوم فلیور وي، بعض خلک پیاز نشي برداشت کولی، تکلیف ورکوي، نو هغه خلک دی بیا لږ دا سوتې کړي 1-2 منټه پورې او بیا دی چاټ کې واچوي. نو نن موږ همداسې اچو، ستاسو خوښه ده چې تاسو څنګه جوړوئ. شنه دنیا، شنه مرچ ورکوټي کټ کړي. اوس به موږ دا هر څه ډېر ښې طریقې سره مکس کړو. الوګان به موږ اخري کې اچو. نو اوس به موږ دې کې کټ کړی پودینه هم واچو. نو څنګه چې موږ تاسو ته ووایو چې چولو لا چې کله موږ جوش ورکولو نو موږ پکې مالګه اچولې وه. نو اوس به موږ چې کوم سبزیانې دې کې اچو لکه الوګان او دا نور شیزونه تازه سبزیانې، هغې مطابق به موږ دې کې مالګه واچو. نو تقریبا نیمې چمچې نه هم کمه مالګه به موږ دې کې واچو. نو دلته موږ یو غټې چمچې برابر چینی راخیستې ده، دا په دې کې واچو. دې سره چاټ ډېره زیاته ښکلې ذایقه کوي. او سور مرچ پاوډر چې ستاسو څومره سپایسي خوښ وي نو عمره پکې واچوئ. خو چاټ او دا سیزونه چې ښه ترسکون او ترخه وي نو اله مزه کوي. اوس په دې له موږ یو بل مکس ورکړو چې چیني، مالګه، مرچ، چاټ مساله دا هر څه ډېر ښکلی مکس شي. دنیا به موږ وروستو پکې لږه نوره اچو. که تاسو سره فرش نه وي نو بیا په دې کې اوچه پودینه هم اچولی شئ. چې دا هر څه موږ ډېر ښې طریقې سره مکس کړو نو بیا به موږ دې کې الوګان واچو. اوس موږ مکس کوو نو زموږ چڼې ماتېږي نه، دا دومره ښکلې پخې شوي دي. نو چې تاسو هم دغه شانتې ښه ډېر ټایم ورکوئ نو بیا به ستاسو چڼې هم دغه شانتې پخې شي او ماتېږي به هم نه، یعنې میش کېږي به نه. نو اوس په دې کې موږ الوګان واچو، جوش کړي او کټ کړي. اوس یې تاسو ټیسټ کولی شئ. که تاسو ته لګي چې ستاسو چاټ کې نوره لږ چاټ مسالې ضرورت دی نو بیا پکې چاټ مساله اچولی شئ. او چینی وګورئ، مالګه، هر یو شی اوس چک کړئ. نو اوس یو ضروري انګریډینټ نیمبو رس، دا به موږ په دې باندې واچو. دې سره به زموږ چاټ نوره هم خوندور شي. نو چاټ زموږ بالکل تیار دی، خو دې باندې به موږ برانه لږه چاټ مساله سپرینکل کړو چې ښایسته هم ښکاري. د چاټ مسالې ریسیپي به هم موږ ډېر زر اپلوډ کړو. نو زه هیله کوم چې تاسو به زموږ نننې
د پنجابي چاټ دا ریسیپي یقینا خوښه شوې وي. نو که داسې وي نو بیا ویډیو له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو خپلو ملګرو او خپلوانو سره شیر کړئ. نو ویډیو کتلو لپاره ستاسو ډیره مننه. خپل ډیر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.